هغه هلک چې په چین کې د حیواناتو د ښار جوړول رواج کړل، د لومړي ځل دپاره لومړی ښار په 2 کلونو کې جوړ کړ چې ډېر هم خاص و. هغه په دې ښار کې ان تلخوني حیواناتو ته جوړې کړې چې پکې پیشو، موږک او حتی غونډل اوسیږي. لفت، د پاکولو جارو، ګیم خونه او حتی د خاصو شیانو المارۍ هم پکې شته ده. ورسره اوبه، پارکینګ او امنیتي کامرې هم شته دی چې مسؤل یې سپی دی. او ورته یو ښایسته تفریح پارک جوړ کړی و چې پیشو پکې مزې کولې او بالاخره یې د کوم بلې پیشو سره مخ تور که او د 7 بچیانو حامله شوه. اوس دی مجبوره و چې وړوکی ښار په یو ستر ښار بدل کړي ځکه پیشوګانې ډېرېدې، بې پلاره زامن ونه. دې ښار کې اوس سینما، پارکینګ او حتی بانک هم ور اضافه شو او دا لږ تر ټولو ډېر وخت چې 4 میاشتې و په زینو او اورګاډي جوړولو باندې تیر کړ ځکه دا تر ټولو سخت کار و. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو انسان دومره زحمت د پیشوګانو په ښار باندې وباسي؟ دا هلک ویل چې زما ښځه حیوانات پلوري او د دې د خاطره چې مشهوره شي ما دا کار پیل که، اما وروسته د هغې دې کار خوند راکه او زما اولاد هم خوشحاله و. نو دا کار رانه غټ شو او بالاخره په یو نړیوال فکر باندې بدل شو. ځینې وختونه د کوم شي نه چې تاسو خوند اخلئ که یې چېرته ترسره کوئ ستاسو د بریا لامل کیږي. تاسو پکې څه وایئ؟